د معلولینو ستونزو او اړتیاوو ته په پام د کندوز ولایت د شهیدانو معلولینو چارو ریاست یوې موسسې سره په همکارۍ پر 110 معلولینو نغدې پیسې او یو اراده ویلچر وویشل. د سیمه ییزو مسؤلینو په وینا د کندوز په ګډون د ولسوالیو پر هغو معلولینو دغه مرستې ویشلې چې له وړاندې په شفاف ډول سروې شوي وو او په خبره یاد ریاست هڅه کوي تر څو پاتې معلولینو ستونزو ته هم رسیدنه وکړي. 133 ویلچر که در 133 ویلچر یک تعدادش ویلچرهای برقی و یک تعدادش ویلچرهای غیر برقی بود ما توزیع نمودیم با همکاری یک مؤسسه در ریاست شهدان معلولین این را توزیع کردیم و همچنین ما تقاضامند عزیزیم از نهادهای خیریه و مؤسسه‌های خیریه که فرصت‌های بیشتر برای ما ایجاد بکنه و ما تا دستگیر عمیقش نیازمند و معلول بوده باشیم. له دې سره مرسته ترلاسه کوونکي معلولینو د مسؤلینو د دې ګام قدرداني کوي او وایي چې یادې مرستې ټولې ستونزې نشي هوارولی او ټینګار کوي چې لا یې باید لاسنیوی وشي. مشکلات ما دایی است میریم در نماز میریم بدر راه دور در مسجد میریم میرسیم این خود از این کلان یک افتخار است ما در یک جایی خبر میکنه کسی میگه در توی بیاد در خیرات بیاد یکان جای دیگه بیا میگه دایی بسیار خوشحال هستیم که از یک سری دست بیاره میاد یک مشکلات دیگه شوه این ویلچر خوب است که ما را در جای منزل میرسانه. مسئولین سر ډیر خوش دغه غواړو چې موږ ته د خیر ښه موټرسایکلان تر دې باسکلونه الله پاک دې دوی کامیابه کړي د خیر سره چې دا کار موږ ته وکړي موږ ډیر خوشحاله یو قربان. دا په داسې حال کې ده چې دغه ریاست تر دې وړاندې هم د مرکز ولسوالیو پر یو شمېر معلولینو دې ته ورته لازمي مرستې ویشلې وې.